د حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی وایي چې دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د امیر اطاعت او مننه په مسلمان باندې لازم ده په هغه حالت کې چې خوښ وي او په هغه حالت کې هم چې ناخوښ وي تر هغه چې په ګناه سره ورته حکم نه وي کړی که په ګناه حکم ورته وکړو بې نه اورېدل شته او نه منل. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث ته موږ تاسو دا خبره زده کړه چې د خپل امیر اطاعت او منل په موږ تاسو باندې لازم دي. که هغه حالت زموږ ستاسو خوښي کو خوښ نه وي خو چې د قرآن او حدیث سره موافق وي نو بیا په موږ تاسو باندې منل لازم دي. او که ګناه باندې ورته حکم وکړو مثلا مسلمانان د خپل بادشاه خپل مشر داسې حکم به جاري کړي چې هغه ګناه وه نو بیا هلته د هغې ګناه هغه خبره منل هم لازم نه دي او نه اورېدل لازم دي. نو دې وجې نه دا خبره مسلمانانو ته پکار ده چې زده کړي چې د خپلو مشرانو امیرانو اطاعت پې واجب دی په روا او جایز کارونو کې. او که خدای مکړه خپل بادشاه مشر داسې حکم وکړو چې د قرآن او حدیث نه مخالف دی بیا هغه منل پې لازم او واجب نه دي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.